درنو لیدونکو په سلامونو او نیکی هیلو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي پاکستان کې بریدونه زیات شوي. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څیړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه د مرغومي 14 خپور شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د وړم کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې 55% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 294 تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په واسطه حملې شاملې دي. وړم 2020 کال د دا ډول حملو شمیر 188 ته رسیده. دغه راز ویل شوي چې تیر کال دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیات یې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پریس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغه ډول حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسالې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسیدلي. په پاکستان کې د ترسره شویو ډیرو حملو تر شا د پاکستاني طالبانو لاس دی. هغه ډلې چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دې وروستیو کې ورسره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د پاکستان حکومت هڅې ناکامې شوي.